السلام علیکم ګران دوستانه، په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ واوسیږئ. ګرانو ملګرو، زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ هغه طریقه درته ښایي څنګه کولی شو چې زموږ د فیسبوک اکاونټ داسې کړو چې خالي موږ خلک چې موږ ته ریکوریسټ کوي ریکوریسټ یې رانشي، خالي موږ فالو شو، یعنې بیخي د دې ریکوریسټ بټن له منځه یوسو، د فالو آپشن په ځای فالو کړو. دا طریقه درته ښایم اسانه طریقه ده، خوندوره طریقه ده. مخکې له دې چې زه تاسو ته طریقه وړاندې کړم، زموږ یو هیله ده له تاسو څخه که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست، تاسو به نو لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دغه سور بټن به اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړله نو د څنګ صاحب د ګینټې علامه هم راشي، دا ورسره اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړه نو بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. نو زه به اوس راشم د ویډیو پر لور. نو موږ به لومړی راشو را به شو دلته فیسبوک ته. دلته ښه ما سره دوه رقم فیسبوک ده، فیسبوک لایټ. نو زه راځم لایټ خلاصوم، صبر کوو چې را خلاص شي. دا چې را خلاص شولو راځو مینو ته. مینو ته چې کله راغللو بخښنې سره دلته راځو سیټینګ ته. سیټینګ به اوکې کړو. سیټینګ ته چې کله راغللو نو دلته به د پرایوسي سیټینګ به اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې کړه نو دلته به موږ ته صفحه راخلاص شي. دلته دا رقم صفحه راخلاصېږي. دلته لومړی کې لیکلي وي ستاسو پوسټ څوک کولی شي ستاسو پوسټ وګوري. نو دا به اوکې کړئ. که غواړئ چې پوسټونه هم څوک وګوري، زما پابلیک د عمومي ده. دلته فرینډ ورته انتخاب کړئ ملګرو لپاره. دلته وي هو کن سی د پیپل پیج انډ لیست یو آر فالو، یعنې تاسو څوک کولی شي چې ستاسو هغه لایک شوي صفحې او همدې شکل فالو لیست وګوري. نو دا هم زما پابلیک ده. دغه هغه چې دا هو کن سی او سټور، یعنې دغه هغه یې ښودلی ده، دغه مسنجر پوسټ چې کېږي سټوري، دا هم زما پابلیک ده. نو اوس موږ څنګه کولی شو چې زموږ ته ریکوریسټ بند شي. دلته لیکلي دي په دغه ځای کې وی هو کن سینډ یو فرینډ ریکوریسټ، همدغه به اوکې کړو موږ بخښنې سره. دغه دا به اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې کړه دلته ده زما یعنې عمومي ده، هر څوک یې کولی شي. که تاسو غواړئ چې تاسو ته څوک ریکوریسټ ونه کړي، خالي د فالو بټن وي، نو تاسو به فرینډ آف فرینډز آف فرینډز اوکې کړه. دا هم چې کله اوکې کړله نو بیا ستاسو ته څوک ریکوریسټ نشي کولی. زه همداسې عمومي کوم ریکوریسټ تاته بیا هېڅوک هم نشي کولی. ریکوریسټ په ځای به تاسو ته هلته د فالو بټن وي. که طریقه مو خوښه شوې وي نو تاسو څخه بیا هم هیله کوم ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل د سره ضروري سبسکرایب کړئ. نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.